سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په باینانس کې اکاونټ جوړ کړو. تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکلز سبسکرایب کړئ. په دغه ویډیو کې به تاسو دغه طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو موږ تاسو باینانس اکاونټ په صحیح طریقې سره چې دی جوړ کړو. نو راځئ تر ټولو لومړی به تاسې راشئ پلی سټور ته او له پلی سټوره به تاسې باینانس کوم اپلیکیشن چې دی هغه به تاسې له پلی سټور نه چې دی ډاونلوډ کړئ. دلته به سرچ ته راسئ. چې کله سرچ ته راغلی دلته به تاسې ولیکئ باینانس. صحیح ده، باینانس به تاسې ورته ولیکئ او باینانس به تاسې سرچ کړئ. چې کله باینانس ته سرچ کړئ دغه باینانس کوم دی دا اپلیکیشن دی دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، انسټال بټن باندې به تاسې کلیک واخلئ. ما سره اوس اپډیټ راځي خو په انسټال بټن باندې به تاسې کلیک واخلئ نو تاسې سره به ستاسې باینانس چې دی هغه ډاونلوډ شي. را به شئ خپل باینانس به راخلاص کړئ. په دې باینانس اپلیکیشن باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته تاسې ته چې تاسې ایکسپیرینس لرئ که په کرپټو کې نوي یاستئ نو موږ اکثریت ملګري په کرپټو کې نوي راځي. صحیح ده، په دغه لومړي اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په لومړي باندې تاسې ورته کلیک واخیست نو اوس به موږ تاسې ته د باینانس بله صفحه راخلاصه شي. د اکاونټ جوړولو لپاره به تر ټولو لومړی تاسې راشئ په د اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته اکثریت ملګري ساین اپ ټو ګیټ سل USDT ټریډینګ فیس روبارډ، یعنې دا تاسې دا کله چې تاسې د $100 په اندازه په باینانس کې ټریډ کوئ نو د هغې فیس تاسې نه بیا چې دی نه ګرځول کېږي. صحیح ده، نو دلته به تاسې راشئ. په دې ځای کې به تاسې په ساین اپ ویت ایمیل او فون په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. صحیح ده، د ګوګل له لارې مه لوګین کېږئ ځکه ګوګل له لارې سم نه راځي. کېدای شي نور مشکلات په ګوګل اکاونټ کې راپېښ شي یا ګوګل اکاونټ ستاسې خراب شي. نو ټولو ښه طریقه د ایمیل د خپل جیمیل یا ایمیل له لارې تاسې اکاونټونه جوړ کړئ. په دغه زیړ اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، په دې زیړ ساین اپ باندې دلته به تاسې ته چې کریټ اکاونټ. صحیح ده، اکاونټ جوړولو لپاره به په دې ځای کې تاسې خپل ایمیل یا جیمیل چې دی ورکړئ. صحیح ده، زه خپل جیمیل یا ایمیل ورکوم. په دې ځای کې اوس ما خپل ایمیل ورکړ. کله چې ایمیل ورکړ په نیکسټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په نیکسټ باندې تاسې کلیک واخلئ نو اوس به زموږ ستاسې دغه ایمیل یا جیمیل ته یو وریفیکیشن کوډ ځي. صحیح ده، موږ تاسې به هغه وریفیکیشن کوډ ورکوو. کله چې تاسې په نیکسټ باندې کلیک اخلئ نو لږ وخت نیسي. صحیح ده، نو لږ وخت بعد زموږ ستاسې دغه ایمیل یا جیمیل ته یو کوډ ځي. ګوره دغه کوډ چې دی سینډ شو. اوس به تاسې راشئ خپل جیمیل به چې دی راخلاص کړئ یا ایمیل یا جیمیل دا وینئ دا به تاسې راخلاص کړئ. دا دی تاسې وګورئ ما ته د باینانس نه یو ایمیل چې دی راغی. په دغه لومړي ایمیل باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخیست په دې کې دغه کوم کوډ چې راځي د اکاونټ اکټیویټ کوم کوډ چې دا به تاسې د ځان سره کاپي ونیسئ په دغه شکل باندې. صحیح ده، دا به کاپي ونیسئ او را به شئ خپل باینانس ته به بیرته راشئ. صحیح ده، او دلته به هغه کوم کوډ چې دی هغه بل یې ولیکئ او یا به پیسټ کړئ. هغه ځای نه به کاپي ولئ دلته به پیسټ کړئ. صحیح، چې کله پیسټ کړئ په سبمیټ باندې به په اتومات کلیک وشي. دلته غواړي تاسې به زما دغه ریفرال آی ډي ورکړئ. صحیح ده، دا ریفرال آی ډي به تاسې ته ښکاري. زما ریفرال آی ډي ده 40 21 19 دا زما ریفرال آی ډي ده. صحیح ده، دلته په سکرین باندې تاسې ته ښکاري همدا زما ریفرال آی ډي چې دی تاسې ورکړئ. نو ریفرال آی ډي چې کله تاسې ورکړه بیا به دلته څه باندې کلیک وکړئ په سبمیټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په سبمیټ باندې تاسې کلیک واخیست دغه ریفرال سره چې دی لینک شو. صحیح شو، دا صحیح شو برابر شو. نو په وریفای باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. دلته په وریفای بټن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې په وریفای باندې کلیک واخیست دلته پاسکي دوی چې دلته پاسکي تاسې اډ کړئ. پاسکي نه مطلب دا دی دا ستاسې موبایل ته چې کوم فینګر لاک لګېدلی یا کوم کوډ دی یا ستاسې مخ سره ستاسې موبایل وصل دی نو هماغه په اډ پاسکي باندې به تاسې کلیک واخلئ. صحیح ده، په اډ پاسکي نو ستاسې موبایل چې کوم پاسورډ لري نو په هماغه باندې به ستاسې باینانس هم وصل شي. او که نه غواړئ نو دلته په ضرب نشانه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله د ضرب نشانه باندې کله چې تاسې په دې باندې کلیک واخیست نو زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه په باینانس کې جوړ شو. دلته به تاسې په وریفای باندې کلیک واخلئ. صحیح ده، ډایرکټ په وریفای باندې کلیک واخلئ یا ډایرکټ ستاسې باینانس چې په خپله باندې وریفیکیشن صفحې ته چې دی ځي نو تاسې به د خپل باینانس اکاونټ وریفیکیشن وکړئ. همدارنګه تاسې ریفرال کوډ دپاره په ډسکرپشن کې به هم ریفرال کوډ ما درته لیکلی وي او همدارنګه په لومړي کمنټ کې به هم ما ریفرال کوډ درته لیکلی یم. هغه ریفرال کومه شمېره چې د ریفرال کوډ دی هغه به تاسې ورکړئ. صحیح ده، نو دلته به اوس ډایرکټ موږ وریفیکیشن دپاره موږ ته بله صفحه راوړي. نو په دې کې به موږ تاسې د که الکترونیکي تذکره لرو د الکترونیکي تذکرې مطابق به موږ تاسې هغې ته نوم ورکوو او
عمر به ورکو هغې هر څه به موږ تاسې د الکترونیکي تذکرې مطابق چې دی هغه ورکو. صحیح ده. نو که پاسپورټ لرئ په پاسپورټ هم کېږي، که الکترونیکي تذکرې لرئ په هغې باندې هم کېږي. نو دلته به په کنټینیو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. په دې اپشن باندې چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیسته نو موږ تاسې ته اوس بله صفحه چې دی هغه راواوړي. دلته به تاسې د خپلې تذکرې مطابق لومړی نوم ورکړئ. صحیح ده. لکه زه ورکوم لومړی نوم معراج. صحیح شو. معراج او وروستی نوم یې چې دی خان. صحیح شو. معراج خان مې ورکړه. په نیکسټ باندې به زه کلیک واخلم. دلته ماته چې تاسې خپل ملک انتخاب کړئ نو ملک سلیکټ کولو لپاره به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. که په پاکستان کې اوسئ پاکستان، که په هر ملک نیشنلټي تاسې لرئ د همغه ملک تاسې انتخاب کړئ. زه افغانستان لرم، په افغانستان مې انتخاب کړ. په کنټینیو باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ. دلته به تاسې د خپلې تذکرې مطابق چې دی خپل د زیږېدو نیټه ورکړئ. صحیح ده. د خپلې تذکرې مطابق به تاسې خپله د زیږېدو نیټه ورکړئ. په دې لومړۍ خانه کې به تاسې کال ورکړئ، په دې کې به میاشت ورکړئ او په دې کې به ورځ ورکړئ. زه په څوم کال کې؟ په 2000 کال کې زیږېدلی یم. صحیح ده. د 10مې میاشتې په 2 تاریخ باندې زیږېدلی یم. صحیح شو. همدلته بیا په کنټینیو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم تاسې کلیک واخیست په دې ځای کې به تاسې د کوم ملک یاستئ په دې ځای کې به صرف د هغه ملک نوم ولیکئ. لکه زه د افغانستان یم، ما افغانستان ولیکل. صحیح شو. چې کله ما افغانستان ولیکل نو دلته به بیا په نیکسټ باندې تاسې کلیک کړئ. ما ډایرکټ افغانستان. دلته ماته پوسټل کوډ تاسې ولیکئ. د هر ولایت خپل پوسټل کوډ یې. صحیح ده. تاسې کولی شئ ګوګل کې سرچ کړئ چې د پکتیا کوم پوسټل کوډ د هر پوسټل کوډ ګور تاسې به راشئ ګوګل ته. صحیح شو. دلته چې کله تاسې ګوګل ته راشئ ګوګل سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ چې جلال آباد پوسټل کوډ. صحیح ده. په هر ولایت کې تاسې یاستئ دغسې به په ګوګل کې تاسې ولیکئ چې جلال آباد پوسټل کوډ تاسې ولیکئ. تاسې ته ډایرکټ د جلال آباد پوسټل کوډ راخلي. که تاسې په کندهار کې یاستئ کندهار پوسټل کوډ، که کابل کې یاستئ کابل پوسټل کوډ، که په هر ولایت کې یاستئ، که په پاکستان کې یاستئ پاکستان خیبر پختونخوا یا پاکستان سوات، پاکستان پېښور، هغه لیکئ تاسو ته پوسټل کوډ راخلي. ګوره ما ولیکل جلال آباد پوسټل کوډ، دلته ماته پوسټل کوډ راغلی. پوسټ کوډ دا وینې 6.0 د جلال آباد پوسټل کوډ دی. نو زه راځم دلته دا پوسټل کوډ لیکم. صحیح ده. نو 6.0 دا د جلال آباد پوسټل کوډ دی. سیټي په کوم ښار کې تاسې اوسېږئ، ستاسې د ولایت ښار کوم یو دی؟ جلال آباد. صحیح ده. دغه شکل باید تاسې ولیکئ او په کنټینیو باندې به بیا څه وکړئ تاسې کلیک ورته واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیسته نو موږ ستاسې دغه شیان به تاسې د تذکرې مطابق ورکوئ، نوم او عمر. صحیح ده. دا به ستاسې د تذکرې مطابق وي. په دې ځای کې موږ نه ډاکومنټ غواړي. تا ته چې ته دغه باینانس اکاونټ په څه شي باندې وریفای کوئ؟ الکترونیکي تذکره لري، شناختی کارت لري، که پاسپورټ لري د پاکستان یا د افغانستان. صحیح ده. نو که تاسې هر یو لرئ، که الکترونیکي تذکره یا شناختی کارت لرئ دا لومړی به انتخابوئ، او که پاسپورټ لرئ نو د اخري دریم به تاسې انتخابوئ. زه ورته مثال په طور سره زه څه شی لرم؟ تذکره لرم. نو په دې لومړي زه کلیک کوم. چې کله مې کلیک کړو په کنټینیو باندې زه کلیک اخلم. په دې ځای کې ما نه زما د تذکرې د مخ او د شا د دواړو څه غواړي؟ هغه سکین غواړي. په کنټینیو باندې به تاسې کلیک واخلئ. نو لومړی تاسې د تذکرې مخ نه سکین واخلئ، بیا تاسې چې تاسې د تذکره واړوئ نو بیا به د تذکرې شا نه تاسې نه سکین اخلي. نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې دواړه انځورونه ورته اپلوډ کړه نو په دې کنټینیو باندې تاسې کله کلیک واخیسته دلته تاسې ته که چېرته تاسې سره الکترونیکي تذکره یا شناختی کارت دلته شتون ولري نو تاسې به ډایرکټ انځور واخلئ، او که چېرته تاسې سره موبایل په ګیلرۍ کې د شناختی کارت یا د الکترونیکي تذکرې سکین موجودي نو تاسې کولی شئ د خپلې ګیلرۍ نه هم ورته اپلوډ کړئ. اولې د مخ تذکرې مخ ورته اپلوډ کړئ، بیا شا ورته اپلوډ کړئ. کله چې تاسې دغه دواړه اپلوډ کړئ ورته نو په دې ځای کې چې کنټینیو باندې تاسې کلیک وکړئ بیا تاسې نه ستاسې د مخ وریفیکیشن غواړي. تاسې ته چې موبایل ځان ته ونیسئ، تاسې به موبایل ځان ته ونیسئ. چې کله موبایل ځان ته ونیو نو تاسې ته اول درته چې خوله خلاصه او بنده کړه، بیا درته چې سترګې خلاصې او بندې کړه. کله چې دا دوه کارونه وکړئ بیا درته چې سر اخوا دېخوا وخوځوئ، نو سر به یا ښکته بره کړي یا به چپ طرف یا ښي طرف ته وګرځئ. نو ستاسې وریفیکیشن چې دی هغه به کمپلیټ شي.
کله چې هم ستاسې اکاونټ وریفاید شو نو دغه اکاونټ به تاسې ته په دغه شکل سره چې دی خلاص شي. دلته به تاسې تر ټولو لومړی راشئ په دې بره پروفایل په دې ځای باندې به تاسې دې ته چې دی کلیک واخلئ. دغه پروفایل وینئ په دې پروفایل باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخلئ نو دلته به ستاسې اکاونټ په دغسې وریفاید شوی دغسې شین به لیکل شوي چې وریفاید. د دې لپاره به تاسې لاندې راشئ دلته لیکل شوي دي باینانس پرو. په دې باینانس پرو باندې به تاسې کلیک ورته واخلئ. صحیح ده باینانس پرو. نو دا خپل باینانس اپلیکیشن چې کوم یو دی دا به ستاسې پرو ته واوړي. صحیح ده. کله چې هم ستاسې باینانس پرو ته واوښته نو په دې کې دغه لومړی کومه برخه چې ده په دې ځای کې تاسې ته ستاسې پیسې ښایي چې تاسې دومره اندازه پیسې چې دی هغه لرئ. لومړی برخه هوم برخه ده. صحیح ده. انشاءالله زه به په دې مکمل کورس کې تاسې ته د هوم برخه تشریح کوم، مارکیټ برخه، د ټریډ برخه، د فیوچر ټریډ برخه، وایلیټ په مکمل تاسو ته تشریح کوم. یعنې مکمل د باینانس کورس انشاءالله په راتلونکو ټولو ویډیوګانو کې درته اپلوډ کوم. دې سره ما لیکلي پارت 1 راتلونکي به پارت 2 وي. پارت 2 کې به موږ هوم او همدارنګه څنګه پیسې رالګولی شو، څنګه خپلې پیسې نغدولی شو، په کومو طریقو سره کوم کوینونه وکړو، څه رقم پکې کار کولی شو. انشاءالله ټول کارونه به په راتلونکو ویډیوګانو کې بشپړېږي. ما یو څه ویډیوګانې په جوړې کړي هم دي چې فیوچر ټریډ څنګه کېږي، سپاټ ټریډ څنګه کېږي دي، خو هغه به مخکې او ښکته بره ویډیوګانې. خو دغه کورس چې دا به مکمل په باینانس کې موږ لومړی ویډیو به باینانس کې څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه وریفای کولی شو او څنګه پرو ته اړولی شو. راتلونکي ویډیو به انشاءالله زما په مکمل باینانس ډیشبورډ باندې څنګه پیسې ورته را داخلولی شو، څنګه خپلې پیسې بیرته ترې ویستلی شو، بل چاته څنګه لیږلی شو، مارکیټ څه شی دی، ټریډ څه شی دی، فیوچر څه شی دی، وایلیټ څه شی دی. نو په دې شیانو باندې به په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله خبره شي. بیا به موږ سپاټ ټریډینګ څنګه کېږي، فیوچر ټریډینګ څنګه کېږي، په دغه شیانو باندې به انشاءالله خبره کړو. نو مکمل کورس ته انشاءالله تاسې ټول به زما چینل تعقیب کړئ معراج خان سکیلز او د دې ویډیوګانې لایک کړئ. دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم له دې ویډیو څخه برخمن شي.